د طالبانو ځوان دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد یوه ښه ډالۍ او ښه تحفه ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني ته ډاکټر صاحب غني له طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه یو جهان مننه کړې ده. ښاغلي غني ویلي زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحالۍ او جالبه او غوره ورځ وه. د طالبانو دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد څخه له خوا نه خاصه بلنه ډاکټر صاحب غني ته. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني وایي نن مې مولا یعقوب تعبیر په حقیقت بدل کړو، ترېنه یو جهان مننه کوم. هغه ویلي دي کاشکې ټول داسې فکر درلودلی لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر مولا یعقوب مجاهد لري. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غني وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سحر وخته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي ول. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی، نمبر د افغانستان اوکې مې کړ. د جوړ تازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست، ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ، ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست؟ ویې ویل شکر د ستاسو صحت د الله جل جلاله څخه غواړو. د جوړ تازه نه وروسته راته ویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم، راشه او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخله. پر تاسې د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړئ. تاسې ته افغانستان خلک او ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به دې څو چنده ستاسو زیات احترام او قدر به مو وي. هېڅوک به تاسو ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستون شه تر څو د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت موږ تا ته لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کړو. ډاکټر صاحب غني وایي د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره مننه کوم، ډېر دې متاثر کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي، دا ستا زنګ او دعوت راکولو موږ ته ډېره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحالۍ او تاریخي ورځ ده. وزیر صاحب خامخا درګرځم، افغانستان به راپورته کوو په شریکه. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر افغان خور او ورور دی. وزیر صاحب خدای په اماني واخیسته او په وروستیو کې راته وویل د وخت د نیولو راته بخښه کوه د الله په امان. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.